صحیح مسلم کی حدیث دے و هغه خلق سره الله رب العالمین وعده کړی دا څوک چې نشه کوي شراب څکي سیګریټ نسوار وغیرہ څوک چې نشه کوي په دې خلکو به الله رب العالمین طینة الخبال څکي. طینة الخبال څه ته ویل کېږي؟ وایي طینة الخبال چې کله د جهنمینو نه دا کمې وینې زوی وځي او د دغو نه یو ډنډ جوړ شي وایي دې د طینة الخبال ویل کېږي. دا به یوه خټۍ او په هغه خلکو به الله رب العالمین وڅکي څوک چې په دنیا کې نشې کوي شرابونه څکي. او بل حدیث کې راغلی ابن حبان رحمه الله ذکر کړی دی په روایت د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي هغه خلک چې نشه کوي شراب څکي وایي په دې خلکو به الله رب العالمین نهر الغوطه وڅکي. نهر الغوطه څه ته ویلی کېږي؟ وایي نهر يخرج من فروج المومسات ويؤذي اهل النار. وایي نهر الغوطه دې ته ویلی کېږي وایي په دنیا کې چې دا کوم خلکو کم الکان جنکۍ سړي ښځې دې چې په دې دنیا کې دا کم زیناونه کړي دي وایي په جهنم کې به الله رب العالمین د دغه زناکارو سړو د ښځو د عورتونو نه الله رب العالمین یو قسم اوبه راوباسي چې دا به ډېر بدبویه وي او الله رب العالمین به په نشهخورو خلکو باندې وڅکي. څوک چې نشې کوي په دنیا کې نسوار کوي سیګریټ کوي نشه چې څوک کوي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین نهر الغوطه وڅکي. هغه نهر او هغه اوبه چې د زناکارو د خلکو د پرجونو نه راوځي دا اوبه به الله رب العالمین په نشهخورو خلکو باندې وڅکي. څلورم قسم اوبه او څښاک د جهنمینو په جهنم کې هغې ته ماء المهل ویلی کېږي. ماء المهل څه ته ویلی کېږي؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو چې ماء المهل څه ته ویلی کېږي؟ وایي که دردګي زیت لکه د تیلو د اخیرې کله چې تیل وخوټ کړي او د هغې نه د اخیرې وځي دقسې ګرم خیرې د تیلو به الله رب العالمین په دې جهنمینو باندې وڅکي چې دا دې ته ماء المهل ویلی کېږي. او د انس رضی الله عنه روایت دی وایي که چېرته یوه بوکه د دې ماء المهل د دې ګرمو اوبو یوه بوکه د دنیا په منځ کې وشي وایي لاحرق ما بین المشرق والمغرب. وایي د مشرق او مغرب په مابین کې چې څه دي دا ټول به د دغې یوې بوکې د وجې نه چې ماء المهل دي دا هر څه به دې دنیا کې وسوځي که چېرته یوه بوکه د ماء المهل نه دې دنیا ته راورتولی شي.